شینواري سپیکس نه پاکستان هندوستان سره ګروپ میچ نه انکار وکړ. فلحال معلومات به وشي چې په خپل خبره ودرېږي او کنه. خو زما خپل ځاني مړه په دې دغه کې هندوستان یا بل دلته زما د انټرنیشنل ټورنمنټونه ښه نه راځي، بیخي خوند نه کوي. هر ځل پکې مشکلات جنجالي. زما خپل ځاني استرالیا، نیوزیلینډ، انګلینډ، دا ښایسته ښایسته ملکونه، نیکسټ ون هم نمیبیا او دغه کې د زیمبابوې تر زامنو، خو ساوت افریقا. خو دغه د هندوستان لکه دا مسلې چې جوړې کړي دي اننیسیسري، لکه نړیوال جام دی، دې دپاره تیاری، دې دپاره یو جوش او خروش او درز غوبل رواني په نورو ملکونو کې. دلته وروره دته یې ویزه ورکړه، دته یې ورنکړه، د سره لوبه کوي، د سره نه کوي، دغه مسلې روانې دي. هغه د یو اس اے کرکټر چې و علي خان، هغه ته یې ویزه نه ورکوله، اخر یې ورکړه. همداسې په عمان، یو اے ای، بل ځای کې ما ګوره پرسنلي ویزې میزې ته اپلای نه کړه، زما نه لګېږي هندوستان دغه سره. خو هغوی ټیمونو کې هم پاکستانیان دي، هغوی ته به هم اول انکار وکړي، اخره کې ویزه ورکوي خړې سترګې. نو د هندو دوستي مړه والله که د سړیتوب والا دوستي ده، پوه شوې. سړي زامن نه دي. بیا بعضې خلک راته چې یاره دا ورته مه ګوره، هغه د بجلیګر ملا خبره چې د نه سړي زامنو ته نه سړي زوی ونه یې، نو د سړي زوی پته و پکې څنګه لګېږي. زما خپل ځاني هندوستان سره په دې کاتو کې نه لګېږي، خپل کار یې دی. او دې دا مطلب نه یې چې پوه شوې دا اوس ځینې سیاسي مطلبونه واخلئ، ځکه زموږ خپل افغان دی ته ډېر تیار ناست دی چې دا افغان دی، دا افغان نه دی، دا ګل خان دی، دا دغه دی، د نه سړي زویه تاسې خپله ګل خانان یاستئ. افغان دی وروره، پوه شوې. داسې نه چې افغانستان د دنیا نمبر 1 سوپر پاور دی، ټاپ اکانمي ده او د دې په پاسپورټ باندې نړۍ هر ګوټ ته تللی شو. ما سره د امریکې پاسپورټ دی، مګر موږ افغانان یو، بس یو. خدای پیدا کړي هماغه خصلتونه لرو د هغې د وجې. نو وروره که ښه یو که بد یو، بس افغانان یو. څوک چې دی هغه دی، چې څوک نه دی وروره. د تذکرو مدیر که ستا نیکه و، هغه هم تښتېدلی دی، که پلار دی هغه به هم تښتېدلی، پوه شوې. او ته ځان ته په بار ملکونو کې تذکرو مدیر مه جوړوه. موږ ټول افغانان یو، یو خلک یو. د یو هغه هماغه میرویس خان نیکه او د احمد شاه ابدالي او هغه نه مخکې چې هر څو زره کاله تاریخ دی، هسې نور هم داسې روان دی ماشاءالله، پوه شوې. نو موږ یو خلک یو چې څوک موږ یو کوي هغه افغانان دي، چې څوک موږ په منځ بیلی هغه د نه سړي زامن دي وروره، هغه افغانان سره دي نه، هغه هسې د افغانانو په منځ کې چې دي چمچماران دي. باقي زنده آباد دی افغانستان. او انشاءالله نړیوال جام کې به اول شروعات د نیوزیلینډ نه کوو. او دومره حرامیان دي د آی سی سی والا څه مړه اوس پکې هغه هندوستانیان ناست دي، جیشای پریزیډنټ او هغه بل سیکرټري. که چېرته دا اسټرالیا بل والا لږ به یې د سړیتوب کار کړی وای. دا زموږ دوستان دي. ته خدای اولنی میچ نیوزیلینډ سره، بیا ساوت افریقې سره، که خدای مګه کار خراب شو نو بس زموږ ټورنمنټ ختم شو. اول خلک هغه بیکاره ټیمونو سره میچ راکړي چې موږ ورباندې سور کې شو، مګر نه، موږ ته اول خطرناک. نو دغه دوستي د مړه د هندو ورکې